سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او نن به زه ستاسو سره د کاناډا د دریو سکالرشپو په حواله خبره کومه. دا ډېر مهم دي. یو سکالرشپ د انډر ګریډ دپاره یا د انډر ګریجویټ دپاره دی، دویم سکالرشپ د ماسټر او د پی ایچ ډي لیول دپاره یا ډاکټریټ دپاره دی، او دریم په خصوصي توګه چې دی هغه د ډاکټریټ لیول سکالرشپ دی. دا درې واړه سکالرشپ چې دا مختلف یونیورسټیانې ورکوي. نو زه به اول د انډر ګریډ خبره وکړم. انډر ګریډ دا سکالرشپ چې کوم دی نو دا یونیورسټي اف برټش کولمبیا دا درې قسمه سکالرشپ ورکوي. یو هغه لکه اکیډمیک ایکسلنس خو په درې واړو کې پکاري چې تاسو اکیډمیکلی ښه، خو د هغې اولنی چې دی نو د هغې سره بیا ستاسو لیډرشپ کوالټیز پکاري دي، اکیډمیک سکل سره ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز پکاري. نو هغه دی د هغې خلکو دپاره دی. د هغه دا چې دی نو ټیوشن فیس او ستاسو د اوسېدو خرچه تقریبا ټوله کور کوي. دویم چې بیا په هغې کې دی نو هغه د هغې خلکو دپاره دی څوک چې د جنګ زده علاقو نه راغلي او په هغې کې ښه نمبر یې اخیستی، او بیا که موږ خبره وکړو نو موږ که د لر پښتانه یو که د بر پښتانه ټول په دغه جنګ زده ماحول کې رالوی شوي، په دې کې تعلیم کړی دی. نو د هغو دپاره په دغه کې ډېر ښه چانس دی. هغه هم دا دی چې لکه پریفرنس به هغو له ورکوي چې په دغې علاقو نه تعلیم کړی او بیا یې هم ښه ګریډ اخیستی. دریم چې بیا په دغه کې دی هغه د هغې خلکو دپاره دی، او دا هم زموږ د خلکو مسله ده چې هغو انګلیش کمزوری یا په انګلیش باندې کم 6 بینډ نشي راتلی او هغو ته په نورو پروګرامونو کې یا په نورو یونیورسټو کې داخله موندل ګران نو هغه د هغو دپاره دی. نو په دې حواله دا درې واړه سکالرشپ چې دي دا ډېر مهم دي. که څوک راځي د انډر ګریډ دپاره دلته تعلیم کول غواړي نو د هغې طریقې کار څه دی؟ درې واړه سکالرشپ چې دی هغه تاسو ته په یو ډیمو کې د هغې دغه کومه ډیمانسټریشن کوم. دا سکالرشپ چې دی نو دا یونیورسټي اف برټش کولمبیا ورکوي. دا تاسو د هغو پورټل کتی شئ. دلته چې دې ویب سایټ ته موږ راشو انټرنیشنل سټوډنټس بیا د درې قسمه دا ایوارډونه دي. د اولنی چې دی که نه انټرنیشنل لیډر فار ټومارو ایوارډ، په دې کې ستا لیډرشپ دغه نه علاوه چې کوم دی انډر ګریجویټ دپاره ستا د اکیډمیک اچیومنټ نه علاوه ستا لیډرشپ سکلز پکاري. ټیک شه، دا دلته تاسو کتی شئ. دا پوره تفصیل ورکړی دی. دا په سکالرشپ چې ستاسو ټیوشن فیس او ستاسو لیوینګ ایکسپنسز ټول تقریبا برداشت کوي، او په دې کې دا لیکلي دي چې لکه دغه دپاره چې کوم دي نو تاسو بیا اپلای کولی شئ د کال 2020 دپاره هم. اډمیشن ریکوایرمنټس یا تاسو دلته کتی شئ. دا اوس لکه لیکلي دي څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه ده. The application for 2022 academic year will be available in September October 2021 کنه. نو لکه دا داسې چې دا ډېر اوږد پروسس نه د اوس نه چې په تاسو شروع وکړئ نو دغه ته به ورسئ. بیا ډیډلاین څه دي او نور د انګلیش اډمیشن ریکوایرمنټ څه دی، ایوارډ اپلیکیشن دا به تاسو څنګه ډکوئ، او د پروګرام ریکوایرمنټ اډمیشن چې کوم دی نو هغه دلته لیکلی شوي دي. دغه شان دا دویم چې کوم دی نو دا د هغې خلکو دپاره دی څوک چې په جنګ زده علاقو کې خصوصا زمونږ پښتانه ته که د پاکستان دي که د افغانستان دي نو په هغو باندې جنګ مسلط دی. وار ټون ایریاز دپاره دي. دا کنه دلته یې لیکلي دي هغه علاقې چې کوم آفت زده دي یا د جنګ نه متاثره دي نو دا د هغو دپاره دی. نو په دې کې هم ستاسو ډېر ښه چانس کیدی شي که تاسو راځئ دلته انډر ګریجویټ دپاره اډمیشن پروسس ریکوایرمنټس دي دا دلته لیکلی دی، او بیا ایوارډ دپاره کوم ډیډلاینس چې دي هغه هم دلته لیکلی شوي دي. تفصیل تاسو ځان له کتی شئ. دریم چې کوم دی هغه وینټیج 1 ایکسلنس ایوارډ دی. ورته وایي هغه کسان چې په انګلیش کې ډېر ښه نه دي لکه د انګلیش د وجې نه هغو ته په نورو ځایونو کې اډمیشن کې مسله یا په ایوارډ کې مسله دغه کې دا سکالرشپ کې نو هغه دې سکالرشپ ته اپلای کولی شي ځکه چې دلته 5 او 5.5 دی آیټس غواړي، دې کې کم دی. نو دغه ټول طریقه ده تقریبا د دې او د دې هم اډمیشن ریکوایرمنټ تاسو بیا کتی شئ او ډیډلاینز او دا ټول حساب کتاب دلته لوستی شئ. نو دا درې سکالرشپس دي د انډر ګریجویټ دپاره. ښه، دا دویم قسم سکالرشپ چې دی دا دلهوزي یونیورسټي نووا سکوشیا ورکوي. په دې کې د ماسټر دپاره هم شته دی خپل سکالرشپ، او په ډاکټریټ لیول باندې هم شته. مختلف قسمه سکالرشپس دي. په هغې کې د هغو پیمنټ هم جدا دی، الیجیبیلیټي هم جدا ده، ریکوایرمنټس هم جدا دي. نو دغه ټول سکالرشپس چې دي تقریبا څه د دې خلکو دپاره دي، څه د افریقن خلکو دپاره دي، څه انډیجنس دپاره دي. 3-4 قسمه سکالرشپس پکې زموږ د خلکو دپاره هم دي. نو د هغې بیا خپل د پیمنټ د هغې خپل حساب دی. دا هم تقریبا ستاسو ټول ټیوشن فیس چې دی که ورکوئ او د دې سره سره ستاسو د اوسېدو
چې کومه خرچه ده نو هغه هم پوره کوي. نو راځئ چې د دې تفصیل هم وګورو. دا سکالرشپ چې دا ډلهاوزي یونیورسټي نووا سکوشیا چې کوم دی د هغو سکالرشپس دي او په دې کې ماسټر او ډاکټریټ والا دواړه چې دي هغو دې ته اپلای کولی شي. نو دا لکه تاسو دلته کتی شئ انټرنیشنل سټوډنټس. بیا موږ چې کله هارمونایز سکالرشپس له راشو نو دلته دا مختلف قسمه سکالرشپ دی لکه نووا سکوشیا ګریجویټ سکالرشپ دی او کیلم پری ډاکټرل سکالرشپ دی. دا بل دی دغه شانتې دا ځینې چې دي لکه اوس دا دریم چې دی نو دا صرف دا یو د صرف د ښځو دپاره دی. دا چې دی د افریقن کنیډین دپاره دی، دا هم د افریقن دپاره دی. دا چې دی انډیجنس ګریجویټ سکالرشپ دا انډیجنس د دې ځای د خلکو دپاره دی. وایټمن دا د ټولو دپاره دی. او عبدالماجد بدر دا ایرانی سکالر نو دا فرست پریفرنس به ایرانین له ورکوي، نورو بیا پکې اپلای کولی شي. خو د دې مختلف کرایټیریز یا مختلف حوالو سره دا تاسو د دې فنډینګ دی نو ماسټر کې ورکوي، څه په دواړو کې ورکوي، څه په ډاکټریټ وغیره کې ورکوي، پی ایچ ډي کې. نو لکه اوس دا مثال په توګه دا یو سکالرشپ موږ کولی کړو کوم چې کیلم پری ډاکټرل سکالرشپ دی که نه. نو د دې لکه ریکوایرمنټ څه دي او د دې پیسې څونه دي دا اوس تاسو کتی شئ چې لکه د لیول 1 سکالرشپ څوک چې دغه کوي دا ماسټر کوي نو 20,000 پلس ټریول اینڈ انټرنیشنل فیس دا ورسره اف ایلیجیبل دا ورسره ورکوي. د یو کال $20,000 دی. دغه شانتې که دا دغه ورسره لیول 2 ته شي نو $30,000 دی. د دې بیا پروسس چې کوم دی لکه هغه ټول پروسس تقریبا د ټولو یو شان دی. دا پروسس تاسو کتی شئ چې په کوم وخت کې دې ته اپلای کول غواړئ. سبمیشن پروسس څه دی، بیا ایوالویشن کرایټیریا دا هم تقریبا د ټولو دغه دپاره چې کوم دی د ماسټر دپاره کوم کمپټیشن دی نو هغه به څنګه کوئ. ټیک شه دلته دا تاسو ایوالویشن کرایټیریا کتی شئ د ماسټر دپاره چې دی ووایي چې په دې کې ویټیج چې موږ سره ورکوو ګوره اکیډمیک ایکسلنس 50% دی او ریسرچ پوټینشل چې دی 30% دی او بیا پرسنل کریکټریسټک یا انټر پرسنل سکل چې کوم دی 20% دی. نو په دې حساب باندې دیو دا ډیوایډ کړی دی چې لکه څه د څه ویټیج دی او څومره دی که نه. نو دغه شان د دې ټولو چې دا خپله کرایټیریا ده او دا انسټرکشن بیا تاسو کتی شئ. دغه شان د ډاکټرل لپاره چې کوم ما خبره وکړه که نه چې کوم چې پی ایچ ډي کوي د هغو دپاره څه کرایټیریا ده نو هغه هم دلته لیکلي دا تقریبا 50-50 ده د دیو. دا ریسرچ ایبیلیټي اینډ پوټینشل چې کوم دی 50% هغه دی دلته دا لیکلی دی. او دغه شانتې که ښکته راشو نو بیا زموږ چې دی ایکسپیرینس او اچیومنټ ټول هر څه چې دی اکیډمیک که نه هغه 50% دی. په دې کې ټرانسکرپټ او ستا هر سره راځي ایکسټرا کریکولر وغیره. نو د دې دپاره خپله کرایټیریا ده نو دا تاسو بیا کتی شئ چې یاره موږ کوم پروګرام ته څنګه اپلای وکړو او کوم کې زموږ چانسز زیات دي چې موږ ته دا سکالرشپ میلاو شي. دا دریم سکالرشپ چې دی دا ډېر غټ سکالرشپ دی او تقریبا $50,000 د کال دیو دا پیسې ورکوي سکالرشپ په مد کې او 3 کال دپاره دا ډاکټریټ دپاره دی یا پی ایچ ډي دپاره دی. که دلته په دې کې تاسو ماسټر ورسره کوئ جوینټ ماسټر پروګرام نو هغه سره هم کولی شئ. خو سکالرشپ چې دی هغه به صرف تاسو ته په پی ایچ ډي باندې میلاویږي. د هغې خپل کرایټیریا دي. په دې سکالرشپ کې تقریبا د 10 نه زیات یونیورسټیانې چې دي هغه برخه اخلي. د هغو پکې خپله کوټه ده نو تاسو به اول ځئ دغه یونیورسټیانو ته هغې ویبسایټ ته هغې کې به خپل پروګرامونه ګورئ چې کوم پروګرام تاسو الیجیبل یې کوم ستاسو د کار پروګرام وي هغه به کوئ او بیا په هغې کې خپل سپیسیفیک ځایونه دي چې په کوم کې دیو دغه کوي دا به تاسو ته سکالرشپ پرووایډ کوي. هغه به تاسو ته زه په دغه کې ډیمانسټریشن کې وښیم. او د دې سره سره لکه کله چې تاسو په یو پروګرام کې د اډمیشن واخلئ نو د هغې نه پس به دوی ته وایي چې یاره زمونږ دا فارم چې کوم دی یا زمونږ دا پروفارمه چې کومه ده هغه تاسو ولېږئ مخې ته د سکالرشپ دپاره ځکه چې دې سکالرشپ ته تاسو ډایرکټ اپلای نشئ کولی او دا سکالرشپ چې دی نو دا به صرف تاسو دغه یونیورسټي یا د هغې هغه ایډمنسټریشن چې کوم دی هغه به تاسو مخکې دغه ستاسو درخواست چې دی هغه به لیږي. نو راځئ چې د دې تفصیل هم وګورو. دا سکالرشپ چې دا بنیادي طور د پی ایچ ډي دپاره دی ډاکټریټ لیول باندې چې کومي هغه تاسو دلته کتی شئ. دا ډېر ښه سکالرشپ دی ځکه چې د یو کال تاسو له $50,000 چې دی هغه درکوي او دا د 3 کال لپاره دا پیسې درکوي. نو دا یو ډېر زبردست اماونټ دی او ډېر غټ سکالرشپ دی. په دې کې تقریبا د 10 نه زیات یونیورسټیانې چې دي هغه حصه اخلي. دا کانیډین انسټیټیوشن تاسو کتی شئ. د دې ټولو پکې خپله کوټه ده نو تاسو به یو یونیورسټي چې د هغه سرچ کوئ په هغې کې به خپل پروګرام ګورئ، د هغې الیجیبلیټي به ګورئ، د هغې فیسونه وغیره به ګورئ، وخت هر سره
د هغې نه پس به بیا تاسو چې اپلای کله وکړئ نو هغو ته به ووایئ چې مونږ د دغه دپاره ریکمنډ کړي، ځکه چې تاسو ډایرکټ اپلای نشئ کولی، تاسو به یونیورسټي بیا دغه ریکمنډ کوي، لکه ستاسو هغه اپلیکیشن به هغو فارورډ کوي، دیو ته به یې لیکي. نو دا ټول یونیورسټیانې په دې کې دي، دا تاسو په قلاره بیا تفصیل کتی شئ. او د دې سلیکشن کرایټیریا چې ده نو هغه هم 3 څیزونه دي. اکیډمیک ایکسلنس دی ستاسو، دا به ګورئ چې لکه په دې کې څه ستاسو نه غواړي، دا ټوله خبره تاسو دلته لوستی شئ. دویم ریسرچ پوټنشل دی، ځکه چې ډاکټریټ لیول باندې ستاسو ریسرچ پوټنشل څه دی، څه کولی شئ، څه وکړي دي که نه، هغه ټول به تاسو دلته ایکسپلین کوئ، دا وګورئ. بیا دریم چې ده لیډرشپ پوټنشل ډیمانسټریټډ ابیلیټي، نو دا چې دا لیډرشپ پکې ضروري دی، پرسنل اچیومنټ څه دي او انوالومنټ ان اکیډمیک لایف او دا څیزونه، دا ټول تفصیل به بیا تاسو هغو ته په دې حساب باندې لیکئ ستاسو سکلز څه دي وغیره. نو دا خو د دې دغه شو الیجیبیلیټي، څنګه چې ما د دغه دپاره د سکالرشپ دپاره بیا لکه نامینیشن پروسس څنګه دا تاسو دلته تفصیل کتی شئ چې لکه څنګه کمیټي او څنګه طریقه کاري او څنګه تاسو سلیکټ کوئ. بیا ما چې تاسو څنګه ووایي چې الیجیبیلیټي کې سټیزنشپ، نو سټیزنشپ فارن سټیزنز پکې هم دي، او ایریاز اف ریسرچ، هیلث ریسرچ، نیچرل ساینسز او سوشل ساینسز، دا درې د دیو د ایریا اف ریسرچ دي مین. الیجیبیلیټي لکه بیا هغه خبره لرا شو، نو دا به تاسو کتی شئ چې لکه په دې کې په یو یونیورسټي دلته چې کوم یونیورسټي دي دیو چې کوټه ورسره ده که نه، نو هغې کې به تاسو په یو کې ایډمیشن والی پروګرام کې او هغه به بیا تاسو ریکمنډ کوي دې دپاره. دلته تاسو دغه چې دی د ایم ډي پی ایچ ډي لکه ماسټر نه پی ایچ ډي کولی شئ، دا ماسټر پی ایچ ډي جاینټ پروګرام هم کولی شئ. خو خبره داسې ده چې دغه چې دی کوم سکالرشپ چې دی هغه به صرف تاسو ته په دغه باندې ملاویږي، پی ایچ ډي باندې. ګوره فار جاینټ ګریجویټ ریسرچ پروګرام اونلی د پی ایچ ډي پورشن اف جاینټ ګریجویټ ریسرچ پروګرام از الیجیبل فار فنډینګ. نو دا خبره ده، د څومره وخت نه مخکې پکار چې تاسو هغه سټډي مکمل کړي، دا د هغې تفصیل دی. نو دغه شان دا ټول تاسو تفصیل کتی شئ چې څه الیجیبیلیټي ده او څه د دې ریکوایرمنټ دي. دا یو ډېر ښه سکالرشپ دی او ډېر غټ سکالرشپ دی. نو که څوک په دې کې انټرسټډ نو پکار ده چې دې ته اپلای وکړي او یو ډېر ښه چانس دی د هغو دپاره. د نورو مهمو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.